چې یو صحابي فرمایي غالبا عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایي و زما او د یو بل صحابي په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بایچاره قائمه کړو. هغه صحابي ماته سوی راشه مال خو په خپل ځای باندې لري، جیداد خو په خپل ځای باندې لري، هغه کې خوستا حصہ شته ته زما وروره خراشه زما دو بیبیان دي، زب یو بیبی له چې دینه طلاق ورکم هغه به عدت تیر کی او هغه بستا په نکاح کې راشي. دا څه وستو کی ما عزت من د صحابه د مرتبه تری زمون سلام وي، د صحابه د یو بل محبت تری زمونږ سلام وي. دا څه وو کی ما هغه ورته وای الله پاک دستا په مال حل کې برکت واچي، ما تر بازار لار سره کا زبلار شمزان د پاره بس رزق تلاش کما الله رتا ته برکه برکت واچي. یعنی دونه چې په خپل بیبيانو کې هغه ته طلاق ورکي او هغه بل ته په نکاح باندې ورکي. و زمای عزتمندو داولي دا الله جل جلاله قرآن سره ثابت کړی دا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ستاسو د اتفاق، ستاسو د اتحاد، ستاسو یو بل سره د مینې محبت، یو بل سره د جوړوالي واحد لار دار چې تاسو د الله په کتاب سره تعلق وساتئ، د الله په کتاب باندې منګولې اولګوي، اختلاف نه ځان بچ کړئ، د فرقو نه ځان بچ کړئ او د دې کتاب په وجه باندې تاسو راجم شئ. همدغه کتابو چې هغه صحابه 1,44,000 یا 1,24,000 هغه صحابه کرام چې دین ژوندۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې راجم کړ او ورته فرمایي اے صحابه ما تاسو ته دین را ورسولو. هغه د الله پیغمبر دین رسول په خپل ځای باندې د دین حق تاسو ادا کړو، ولې به نه ادا کولو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپې ته نه دي کتري، ورځ ته نه دي کتري، تیرې ته نه دي کتري، باران ته نه دي کتري، هواګانو ته نه دي کتري او صرف او صرف د امت پیغام کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بیمارو ډېر زیات تکلیف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائے حدیث مبارک کې ور پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ نه پس وای ما ته یو کس مرګم چې دینو هغه آسان را تخکاری ګران را تنخکاری چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د مرګ په وخت کې سونه سخت و. وای ما ته چې الله پیغمبره پتا سو باندې دونه سخت را لکه په مونږ کې چې په یو دو کسانو باندې نبی رسول الله ویل چې آو ګوره د الله پیغمبر دی، د دوانه جهانو سردار دی، زما عزتمند خو به هم په دنیا کې تکلیفونه. نو مقصد دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله دنیا ته زموږ استاد لپاره نعمت را لګړي او الله په تور چې دینو نعمت ذکر کړی دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قران کریم الله جل فرمای دا قران کریم ما را لګړي دی هدل للمتقین او هدل للناس، دا خلکو لپاره د هدایت ذریعہ. کوم یو انسان چې په دنیا کې غواړي چې زری په هدایت باندې راشم، زما د صحیح لار نصیب شي، ما تر چې دینو صحیح لار ملاو شي، هغه صحیح لار چې دنو هغه قرآنی کریم دی، برکت والا کتاب دی. سورۃ طه، سورۃ یاسین. الله جل جلاله وې د زمکه او د اسمان د پیدایش نظر کړه مخ کې اول وستل په خپل आवाज سره الله اول وستل په بهترین आवाज سره الله جل جلاله اول وستل فرشتو واوریدل. نو فرشتي سوي وای د هغه خلکو د پاره د خوشالي وي چې پچا کې برا کتاب را نازلېږي، د هغه خلکو د پاره د خوشالي وي چې کوم خلق بچ دین د پسینو کې اوچتای، دا هغه خلک جبه د پاره د خوشالي وي چې هغه جبه د قران کریم الفاظ ادا کوي. هغه څوک دي زما عزتمندو، هغه مونږ او تاسو یې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ده. نن تاسو وګرځئ په تمامه دنیا کې د انجیل او دغه رنګې د نورو کتابونو به تاسو قاری پیدا نه کوي او کوي چرته ډېر کم بوي، نایاب بوي، نه به ملاويږي. قران کریم هغه کتاب دی
چې هر کال په سونو په زرګونو طالبان چې دینو هغه د دینه فارغيږي څوک چې دینو د دې د علم نه فارغيږي د علماء په شکل کې څوک چې دینو د دې کتاب نه فارغيږي د حفاظو په شکل کې او د حافظانو په شکل کې څوک د دې کتاب نه فارغيږي د تجوید په شکل کې او څوک د دې نه فارغيږي د ناظری په شکل کې او بیا په هر ځای کې په هر محله کې په هر علاقه کې د هغه د پاره د الله د دې کتاب د پاره چې دین یو خوشحالي کولې شي چې دا کتاب سره د دې عام خلکو نورم تعلق پیدا شي د دې خلکو سره نورم واسطه پیدا شي نو زما عزت مندو په ټوله دنیا کې الحمدلله هر کال په سوونو باندې په زرګونو باندې طلبه چې دین هغه د دینه فارغ